کین او کور څه معنا او په کوم وخت کې موږ او تاسو استعمالولی شو؟ ګران دوستانو، کین او کور دواړه د یو کار د وس او طاقت لرلو لپاره استعمالیږي. یعنې کوم وخت کې چې موږ او تاسو د یو کار د کولو وس او طاقت لرو، نو د کین او کور څخه موږ او تاسو کار اخلو. لکه موږ او تاسو په ساده پښتو کې وایو، زه کولی شم چې موټر وچلوم، زه کولی شم چې لمبو ووهم. نو د کین او کور څخه هم په دې ډول او په دغه قسم جملو کې کار اخیستل کیږي. دا چې څنګه، نو انشاءالله مخکې به پرې پوه شئ. نو خوږو دوستانو، د کین او کور په معنا باندې خو تاسو وپوهېدلئ چې دواړو معنا یو ډول ده. دواړه د یو کار د طاقت لرلو او د وس لرلو لپاره استعمالیږي. خو دومره خبره ده چې په استعمال کې بیا فرق لري. کین په یو ځای کې استعمالیږي او کور په بل ځای کې استعمالیږي. دا چې څنګه، کین چې دی ګران دوستانو، دغه په پریزنټ یا په ساده او حال حالت کې استعمالیږي، په پریزنټ زمانه کې یعنې استعمالیږي. او کور چې دی دغه بیا په پاست او په تیر حالت کې استعمالیږي. چې په دې هر څه باندې به تاسو لږ وروسته پوه شئ. نو راځم یو څو مثالونه درته ورباندې جوړوم تر څو یو څه نه څه موضوع درته روښانه شي. لومړی تاسو ګورئ د کین مثال ته، لکه I can swim. I can swim. زه کولی شم چې لمبو ووهم. I can swim. زه کولی شم چې لمبو ووهم. نو خوږو ملګرو، که چې دلته تاسو فکر وي نو چې زه لمبو وهلی شم، یعنې زه د لمبو وهلو توان لرم، نو دغه توان چې دی دغه چا بیان کړ؟ دغه کین بیان کړ. نو معلومه شوه چې کین د یو چا په یو کار باندې د وس او د توان بیانولو لپاره موږ تاسو استعمالولی شو. دلته درته ښه معلومه شوه. همدا قسم زه وایم I can drive. I can drive. زه کولی شم چې موټر وچلوم، او یا زه موټر چلولی شم. خو په دغه دوه مثالونو کې که تاسو چې ته فکر وي I can swim، زه کولی شم چې لمبو ووهم، خو په پریزنټ یا په حاضر وخت کې، یعنې په اوس وخت کې کولی شم چې لمبو ووهم. او راځو د کور یو څو مثالونو ته. همدغه مثالونه زه اوس درته په کور کې هم جوړوم. لکه I could swim. I could swim. ما کولی شول چې لمبو مې وهلی وای، یعنې په تیر وخت کې ما کولی شول چې لمبو مې وهلی وای. او همدا قسم I could drive. I could drive. ما کولی شول چې په تیر وخت کې مې موټر چلولی وای. ما کولی شول چې موټر مې چلولی وای، یا ما لمبو وهلی شوه او ما موټر چلولی شو، خو په تیر وخت کې. دلته درته ګران دوستانو فرق انشاءالله ښه په واضح ډول معلوم شو چې کین چې دی هغه په پریزنټ زمانه کې استعمالول کیږي، او کور چې دی هغه په پاست زمانه کې استعمالول کیږي، او یا د تیر او پاست کارونو لپاره استعمالول کیږي. نو په همدغه موضوع کې یو څه نه څه لوړ ځو. ګران دوستانو، دغه مثالونه چې ما درته مخکې جوړ کړل، که ستاسو چېرته فکر وي نو دغه خو یوازې مثبت مثالونه وو، یعنې زه کولی شم چې موټر وچلوم او زه کولی شم چې لمبو ووهم. نو دا چې په کین او کور باندې به موږ او تاسو منفي او یا سوالیه جملې څنګه جوړوو، نو د هغې لپاره ما یو څو فارمولونه درته جوړ کړي دي. راځئ تاسو کولی شئ چې د همغه فارمولونو په واسطه په اسانه ډول منفي او سوالیه او همدا قسم تېره شوي مثبتې کومې جملې چې وي هغه هم په اسانۍ سره جوړې کړئ. نو راځئ په نوموړي فارمولونو باندې پیل کوو. نو راځو د فارمولونو په طرف. اول خوږو دوستانو مثبت فارمول، یعنې کوم وخت کې چې موږ تاسو یو مثبته جمله جوړوو په کین کې، نو څنګه به یې جوړوو؟ د مثبتې جملې د جوړولو لپاره موږ تاسو لومړی سبجیکټ وایو، او له هغې وروسته به کین وایو، او بیا به ورب راوړو. کوم ورب چې موږ تاسو غواړو چې د کین او کور لپاره موږ تاسو استعمال کړو. لومړی سبجیکټ او بیا کین یا کوډ، په دغه دوه کې چې کوم یو وي، یعنې که چېرته پریزنټ زمانه وي نو کین، او که چېرته پاست ټینس زمانه وي تیر حالت وي، نو بیا به کوډ راوړئ، او له هغې وروسته به ورب راوړئ. نو جمله به داسې جوړه شي: I can run. I can run. زه تېښته کولی شم. I can play cricket. I can play cricket. زه د کرکټ لوبه کولی شم. I can play cricket. دلته ګران دوستانو په دغه مثبته جمله کې ټول کار چې دی، او یا دغه مثبته جمله په بشپړ ډول د په اسانۍ فرمول څخه جوړه شوې ده. تاسو په غور سره ورته وګورئ. لومړی دلته آی راغلی دی د سبجیکټ پر ځای، او له هغې وروسته د کین او کور څخه کین راغلی دی، او بیا له هغې وروسته د ور په ځای دلته ګران دوستانو پلی راغلی ده، پلی یعنې لوبه کول. لوبه کول چې دی دغه یو ورب دی، او بیا په هغې پسې کمپلیمنټ جمله په کرکټ سره پوره شوې ده. I can play cricket. زه کولی شم چې د کرکټ لوبه وکړم. او که چېرته همدغه جمله تاسو په پاست ټینس کې وایئ، نو بیا به فقط دومره وکړئ چې کین به ورنه لرې کړئ، او د کین پر ځای به تاسو کوډ ور واچوئ. څه به وایئ؟
I could play cricket. ما په تیر وخت کې د کرکټ لوبه کولای شوه خو اوس یې نشم کولی. لکه I can وبخئ I could play cricket. دا خو د مثبت جملې د جوړولو فرمول و او منفي جمله به څنګه پرې جوړوو. راځو د منفي جملې د جوړولو فرمول ته. دغه د خوږو دوستانو د منفي جملې د جوړولو فرمول. منفي جمله کې فقط دومره وکړئ، نور همغه د مثبت جملې په ډول دی، د همغه مثبت فرمول په شکل دی، خو دومره به وکړئ چې د کین او کور څخه وروسته به ناټ اضافه کړئ. بس نور په جمله او سټرکچر او فرمول منفي ته واوړي. لکه څنګه چې دلته په فرمول کې اضافه شوی دی، یعنی فقط ناټ اضافه شوی دی، لیکن او کور څخه وروسته نور همغه فرمول دی. نو که څنګه چې فرمول همغه فرمول دی، نو جمله به هم همغه ډول وي، خو فقط په جمله کې ناټ اضافه شوی وي. تاسو اوس ورته ګورئ جملې ته. I cannot play cricket. I cannot play cricket. زه نشم کولای چې کرکټ لوبه وکړم، یا زه د کرکټ لوبه نشم کولای. او په تیر حالت کې به څنګه وایئ؟ فقط به کین لرې کړئ او د کین په ځای به دلته کوډ ور واچوئ او ناټ به په خپل ځای باندې پرېږدئ. څه به ووایئ؟ I could not play cricket. I could not play cricket. ما د کرکټ لوبه نشوه کولای په تیر وخت کې. ما د کرکټ لوبه نشوه کولای، یعنی په تیره زمانه کې. نو دغه وه منفي سټرکچر او یا منفي فرمول چې موږ او تاسو جمله هم ورباندې جوړه کړه. نو تاسو کولی شئ چې په دغه باندې نوره زیاته جملې جوړې کړئ او باید چې پرې جوړې کړئ. نو له ځان څخه زه مطمئن یم چې دومره سخت به نه وي. د سوالیا جملې په لور مثبت او منفي جمله خو موږ او تاسو ورباندې جوړه کړه، نو سوال به څنګه پرې کوو؟ په کین او کوډ باندې بیخي مهمه ده. زیاتره دوستان نشي کولی چې په کین او کوډ باندې سوال وکړي. نو دا چې څنګه به پرې سوال کوو؟ نو تاسو فقط له دغه فرمول څخه کار اخلئ. خوږو دوستان دلته که تاسو فکر وکړئ، نو په مثبت او منفي کې خو کین او کوډ چې وو هغه د فرمول په منځ کې راغلی وو، خو دلته چې دی کین او کوډ د فرمول سر ته لږ شوي دي او نور همغه د منفي او مثبت جملې فرمول راخیستل شوی دی. کین یا کوډ او له هغه وروسته سبجیکټ به راوړئ جمله کې او له هغې وروسته به تاسو ورب راوړئ یعنې فعل او بیا به جمله پوره کړئ. څه ډول؟ مثال ته ګورئ. همغه د کرکټ مثال یو ځل بیا درته پکې تکراروم تر څو تاسو ښه ورسره اشنا شئ. Can I یا وبښئ Can he play cricket? Can he play cricket? آیا هغه یو نفر چې دی هغه کولی شي چې کرکټ لوبه وکړي؟ یا آیا هغه نفر د کرکټ لوبه کولی شي په حاضر وخت کې؟ Can he play cricket؟ تاسو دوستانو په غور سره ورته وګورئ. همغه باندې دغه جمله او دغه مثال جوړ شوی دی. تاسو به یې هم په همدغه ډول جوړ کړئ. او دا خو د پریزنټ حالت مثال. نو د کوډ حالت یا د پاست حالت مثال موږ تاسو څنګه پرې جوړوو؟ نو کوم وخت چې وغواړو چې پاست جمله ورنه جوړه کړو، فقط به دومره وکړئ چې کین به لرې کړئ او دلته به فقط کوډ راوړئ. څنګه؟ Could he play cricket? Could he play cricket? آیا د یو نفر کولی شول په تیر وخت کې چې د کرکټ لوبه وکړي؟ یعنې د کرکټ لوبه کولی شوه. Could he play cricket؟ خوږو دوستانو دا خو فقط یو مثال یا دوه مثالونه چې ما درته ورباندې جوړ کړل ستاسو د اسانتیا او د ښه پوهېدنې لپاره. تاسو کولی شئ چې په دې باندې بیخي زیات مثالونه جوړ کړئ. فقط یو دغه څو مثالونه خو نه دي، هر قسم ورک تاسو راوړلی شئ، ورته راوړئ او مثال پرې جوړوئ. درته معلومه شوه چې کین او کوډ دواړه یوه معنی لري، دواړه د ابیلیټي یا قابلیت او یا توان لپاره استعمالیږي، خو فرق یې دومره و چې کین په پریزنټ حالت کې استعمالیږي او کوډ په هغو ګرانو دوستانو د نن ورځې درس خدای تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه ور زده کړي وي. نو که غواړئ چې زموږ نوره ویډیوګانې تاسو هم وګورئ او له هغې څخه هم برخمن شئ، نو د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو چې تاسو اوس وکتله ومو لیدله در سره لایک کړئ او هم یې د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، تر څو ستاسو به ثواب شي او د نورو دوستانو به یو څه ورڅخه زده شي. ته اجازه راکړئ تاسو ښاد او اباد اوسئ.